الله رسول فرمایي پروا نه لري ټیک د سیده خوري خوړلای شي خورای شي لیکن یو خبره په یاد لره اسراف مې پکې کوه او تکبر مې کوه چې زه وګوره یار ما خدای سکار دا دوه خبرې چې مو بس دا زموږ په وټلانه کې څونه سالونان څونه ډوډۍ نه پاتېږي دا زموږ خلک بیا پښتانه خو بیا په باټ ډېر پهلوانان دي نه نه وړم ورته جاوید چودري کالم لیکلی په بار ملکو کې تر ټولو مهمه خبره ده هوټل کې د ډوډۍ خوړه څه پاتې سوله هغه پارسل کوي کور ته به سره وړي په فرانس کې په کوم هوټل کې سړی ناس هغه د پاکستاني ډوډۍ اډر ورک چې واره کې هغه ویټر شی ولراله هغه ورته ویل چې دا ډوډۍ به خې ډیر نه ته مال خیر ولته یوازې یو دونه ډوډۍ ته څه بکینه مال زه خورم زه څه بکوم ولدا خور تا ډیره ده زموږ هغه ورته دا لږ د وټل ولرته څه به نور دلراو په دې ستا گزاره نه کیږي هغه وټل والا ورته ویل دا پرتا ډیره ته څه بکې دونه ډوډۍ را غواړي دا الله دې یو پیشندې پدې کې چې ډوډۍ پاتې سي ورا پارسل کې نیمه ډوډۍ دی پروا نه لري خو سپیته خو به ورواچو زموږ هغه ویا پروا نه لري اته کسانې به ولي شل زره په هوټل کې بیل راځي پښتنو چې کور خراب دی خورې د لوجمري ورورې د لوجمري مېرې د لوجمري پلارې د بل چوکیدار دی دای خالي و یارانو ته اته کسان دي شل زره په خالي د هوټل بیل راځي صحیح سلام الله رسول فرمایي وی خورا وی چا اسراف مې پکې کوا او بیا بچیش کې او تکبر بنه کوي دا نو دا زما حق دی دا بخامخه دا شامل کوي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.